السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترمینو، موږ تاسو ته الله جل جلاله په ژوند کې داسې عظیمې میاشتې او ورځې راکړي دي چې په هغو کې زموږ تاسو عبادتونه ډېرېږي. لله الحمد، موږ په هغه امت کې یو چې الله جل جلاله د عبادت فصلونه راکړي دي. د علي رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسې د رجب په میاشت کې دا چې اوس را روان د کې واقع کېږو چې د برات د میاشتې څخه را دې خواته دغه میاشت په عربي کې رجب وایي، په پښتو کې موږ تاسې د خدای تعالی میاشت ورته وایو. نو علي رضی الله عنه وایي تاسې استغفار ډېر وایاست، ځکه په هر ساعت کې الله انسانان له اور ازادوي. نو که استغفار وایي الله به دې له اور ازاد کړي. علی کار رحمت الله مبارک وایي د بعضو مشایخو مبارکو څخه مې اورېدلي دي چې هغو په دغه میاشت کې دغه استغفار ډېر وایو: استغفر الله ذا الجلال والاکرام من جميع الذنوب والاثام. نو موږ ته هم پکار ده چې باید دغه استغفار ډېر ووایو. او دغه رنګ ابن علي کار رحمت الله مبارک وایي صاحب ترغیب المطالب په اشرف المطالب، هغه د عبدالله بن عباس رضی الله عنه یو مرفوع روایت ذکر کوي، روایت مرفوع ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي که چا د رجب او د شعبان د برات په میاشت کې دغه استغفار ووایه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي ووایه دا استغفار ووایه، الله جل جلاله هغه ملکینو ته چې موکلین یا د ده ګناهونه لیکي، الله جل جلاله ورته ووایي چیرې کړي د ده د ګناهو ورکې چیرې کړي، خرقا صحیفة ذنوبه، چیرې کړي هغه د ده د ګناهو ورکې چیرې کړي. هغه استغفار کم دی: استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حیاة ولا نشورا. علي کاری رحمت الله علیه مبارک ته وایي موږ ته کفایت کوي چې دومره غټ محدث، دومره غټ شیخ د حدیثو پر دې حدیث سکوت کړی دی، نو دا حدیث موضوعي نه دی. ځکه دغه کمال الدین حافظ کمال الدین الدمیری رحمت الله علیه فانه امام فی هذا الفن، دغه معلم چې دا روایت ذکر کړی دی دا په حدیثو کې امام دی. نو که دا حدیث موضوعي وای نو لازم به د موږ ته د دې حدیث حقیقت راښکاره کړی وي، بلکې دا موضوعي نه ده. خو اقل مرتبه دا ده چې ضعیفه به وي، خو په ضعیفه باندې یعمل به فی فضائل الاعمال اتفاقا، په ضعیفه حدیث باندې عمل کیږي، روا دی، مستحب دی، مسنون دی. په فضائل اعمالو کې حکم نه په ثابتېږي چې یو شی حرام سي یا حلال سي. یو خو دا بدبیه خلک دي هغه په ضعیفه حدیث هم موضوعي بولي، په ضعیفه حدیث هم عمل نه کوي، هغه هم زړه ته نه ولېږي. و دغه رنګه یو محترم پوښتنه کړې و زما مور دغه استغفار وایي، بیا یو چا ورته ویلي چې دا بدعت دي. نه پوهېږم محترم، نه پوهېږم ولې دومره د علم کچه زموږ کمه سوه. ابن علي کاری رحمت الله علیه چې زموږ د مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب غټ عالم دی، پر مرقات باندې یو شرح لري، پر مشکات باندې یو شرح لري د مرقات په نامه باندې، په فقه کې نور کتابونه لري. دی هغه عالم د دې فن د حدیثو، دا یو مستقل کتاب جوړي. حدیث رقم 14 الاستغفار في شهر رجب صفحه 18 الادب في رجب د ابن علي کاری رحمت الله علیه کتاب دی چې په 1014 سنه کې وفات شوی دی. دا المکتبة الاسلامي او دار عمار چاپ دی، هغو چاپ کړی دی. بیروت چاپ دی، دمشق چاپ دی، عمان چاپ دی، دا مکتبة الاسلامیه په د درو سرو ځایو کې شته. نو محترم ابن علي کاری رحمت الله علیه دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. یو چا پوښتنه کړې ده پر اوس کال موږ بیان وکړي، ول دلته په جده کې یو ملا غږېدی ول دا د رجب فضیلت نه لري، پلانکی دی پلانکی دی. محترمینو یو به هغه خلک وي چې هغه بدبیه خلک وي، هغه خو بالکل دا نه مني چې دا میاشت برابر بهتره ده. هغه داسې یعنې داسې ماته هم یو چا وویل، درواغ خبره نه ده. یو طالب دی په عفیف کې دی، عبدالقادر یې نوم دی، ده راته ویل د یو چا سره مې بحث و دول زما او د رسول صفت علیه اعظم بالله
هغه هم یو سړی وي، زه هم یو سړی یم. د دې اصل عقیده دا ده. زما او ستا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه فرق دی؟ خو کم خلک چې بیا مذهب مني، یا شافعي مذهب وي، حنبلي مذهب وي، مالکي مذهب وي، هغه وایي دا ورځې نشته. د هغو مذهب زموږ مذهب ځان ته دی سره محترمینو. ګوره لمونځ مجلا دی سره دی رپلېدن کې موږ نه کوو، دوی پر جرا په مسه کوي، موږ پر جرا په مس حرامه بولو او دا صحیح نه په بولو. که شافعي او حنبلي او مالکیه دا خبره کوي چې دا میاشت فضیلت نه لري، هغو سره موږ کار نه لرو. خپل مذهب یې دی، د دوی خپل مذهب دی، د دوی په مذهب موږ اعتراض نه لرو. زموږ مذهب دا دی چې د دغې میاشتې فضایل د دغه درته بیان کړل، دغه استغفار دی که څوک وایي، او چې څوک یې نه وایي هغه خو نو خلاص دی، بیا دې هم نه وایي، عمرې دې نه وایي. زه خو الحمدلله وایم، او کوم شاګردان چې زموږ خبره مني ودې وایي. او هغه کتاب دی د ملا کاري رحمت الله علیه الادب فی الرجب، ما 2 دانې درلوده، یو دانه یې چا وړی دي، اوس مې کتابو کې وکتل نه کوم پیدا، دا بل مې ورسره واخیستی. نو د ادب فی الرجب دا د کتاب دی چې تقریبا په 100,000 ملایانو کې به یو ملا وس لري. نو هغه ښه کتابونه زموږ سره نسته، له لاسه مو وتلي دي، یا کتابخانو والا نه راوړي. نو هر هغه څه شته چې زموږ علماو پیشنا علماو موږ ته وړاندینه د هغو کړې ده. نو محترمینو دغه استغفار دی که څوک وایي، نو چې په 2 واره ویلو باندې ټوله عملنامه د ګناهو موږ ته راچیري، د ټولو ګناهو څه معافوي، نو بیا یې ولې نه وایو؟ راځئ ویې وایو. زه به یې په لیکایم در واستوم. نو محترمو دا استغفار دی که څوک وایي ودې وایي، که نه وایي نه دې وایي. خپله خو وایم، څوک زما خبره مني او ما ته عقیده لري ودې وایي. د خپل ځان دپاره دې وایي، ما ته کومه ګټه رسوي. دا چې بدبیه خلک دي هغه نسبي دین نه مني، نو بیا نو نیمه دین به هم ورسره پرېږدي. نو هر هغه څوک چې دا خبره واوري بیا پر ما رد لري، هغه دې پر ما رد نه کوي، پر ملا علي قاري دې رد وکړي. ما د ملا علي قاري پر کتاب حواله ورکړې ده، الادب فی رجب، د دې مستقل کتاب دی، د رجب په فضایلو کې جوړ کړی دی. پروش کال ایران څخه یو ملا زنګ راته وویل، دغه د رجب فضایل چې تا بیان کړو دا خو موضوعي دي. ما موضوعي دي، خو ملا علي قاري دا بیان کړی دی. نو کوم نو ملا علي قاري به موضوعي وایي. تا کتاب راواستو، ما چې د کتاب شوران واست ور وامیستل، وایي او دا تر اوسه موږ ولې نو په خبر، مال تر اوسه ولې موږ نو په خبر. مال الله دې هدایت درته وکړي. دونه له انصافه څخه لرې خلک سول پښتانه، علم نه لري، باره فتواوې پر خلکو باندې صادروي. خو ظالمه مال هغه کتاب دی وګوره. ملا علي قاري په موضوعات کبرا یو کتاب لري، د موضوع حدیث راخستی، په دې فن کې ماهر استاد دی د احادیثو. هغه د رجب فضایل بیانوي، د رجب فضایلو ته اثبات ورکوي. نو زه بیا څوک یم چې نه منم؟ الله جل جلاله دې موږ ته هدایت را نصیب کړي، الله دې موږ عالمان کړي، الله جل جلاله دې زموږ علم ډېر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر زمانه کې به علم کم سي، علم به کم سي. ما کله کله چورت به مې واسړی دا حدیث وایي علم به کم سي، علما به مړه سي، خو د دونه طالبان را فارغه کېږي. او بیا چې را معلومه شو چې په 2000 نفرو کې یو ملا کې راوځي، نور دغه خلک وي. د کتاب شا مخ ولا که پیژني، بس و اردو په توا دی وی ګوري بارا نور په څه کار نه لري. هغه علما غس پنځیر علما و چې موږ استادان تیر سوي دي، موږ د هغه د پښو د قدم د خاورې ځای ته نو سره رسیدلی. هغه علما و تحقیق به کاوه، په دین کې تحقیق به په مسله کې کاوه. بس اوس خدای دې کې شي تر نظر ناچپ سوی، تر اوسه ما ولې نه دی لیدلی. همدغه د رجب د استغفار فضایلو ما نه دی لیدلی. پروش کال مې د کتاب پیدا کړي، پروش کال مې دغه بیان وکړي. نو دا چې تر اوسه ما نه ولیدلی، نو به زه هم نو دا نسته. دا خو زما کم علمي وه چې ته پروش کاله ما علم نه پر درلودې، پروش کال مې علم پر پیدا کړي. نو الله دې پر تاسو باندې رحم وکړي، خبرې مې څه تیز پې زړه مې درد وکړي چې ولې هغه مسلم شان زموږ په دین کې خلک نه راسره مني. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.